تا چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لږ خو وګوره دا حال تا چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لږ خو وګوره دا حال په سرو وینو لړلي وارثان د مصطفی په سرو وینو لړلي وارثان د مصطفی ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره قرآن په ژړا سر د حدیثونه په سلګو دي محراب په وینو سور د جماعتونه په سلګو دي رحل پړ مخې پروت کتابونه په سلګو دي خالی شول رات پاتې ټول درسونه په سلګو دي ودا وخت انقلاب غواړي دا بلال د خولې اذان پاوینو کې لطفت قرآن ناری کړي د عثمان ملعون آسیه می گستاخی کړي د جانان و ملعون آسیه می گستاخی کړي د جانان ای ربا ابو جهل رات جوړ شولا عمرانا و پیمانا و پای مالک عزت محمد رسول الله یت چیرته یې عمره تا چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لخو وګوره دا حاله تا چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لخو وګوره دا حال په سرو وینو لړلي وارثان د مصطفی په سرو وینو لړلي وارثان د مصطفی ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره ورزبا د سبا صدیق اکبر خلق خبر کړه رابخ یو ځل بیا اغار یار د پیغمبر کړه یا رب را ژوندا یو واری بیا علی حیدر کړه پیدا ورته خالد ابن ولید غوند رهبر کړه ورا درم محمد بن قاسم نن دیوار دا امت محمد تر ناروان پللار دا سلطان صلاح الدین ایوب استا په انتظار دا خفا په مدینه کې د بی بی فاطمه پلار دا یا خفا په مدینه کې د بی بی فاطمه پلار دا و ظالمان و ظالم کړه دی ولی ټیټ سترګې عائشہ ته چیرته یې عمره هاي ته چیرته یې عمره و ته چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لخو وګوره دا حالت چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لخو وګوره دا حال په سرو وینو لړلي وارثان د مصطفی په سرو وینو لړلي وارثان د مصطفی ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره چې کوم طرف ته ګورم د حالاتو سترګې سرې دي
روان هر ورځ د عالمانو جنازې دي منګولې د اغیارو د عالم په وینو سرې دي ظالم د قرآن او د حدیث ډکې سینې دي ومال یار پسرو ګل دي نن لوبې کړې زاغانه یار په سرونو مو ولاړ دي ظالمان و محبوب چیرته یو سم دا شهید گریوان شاهد سمیع الحق شهادت ند قربان و امت په حال خبر کا مدینه خلا جانانا و امت په حال خبر کړه مدینه خلا جانانا و کنسل کړي وکنسل کړي تر تخپلا خپل امت رسول الله یا ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره و ته چیرته یې عمره شراب پورته دوباره لخو وګوره دا حال پسرو وینو لړلی وارثان د مصطفی پسرو وینو لړلی وارثان د مصطفی ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره را پورته شه مسلم د غفلت مکړه خوبونه پیمال مو پروډو شول د سرتورو عزتونه په عافیه صدیق باندې کېږي نن ظلمونه و په پښو کې پیړۍ دي په لاسو کې زنځیرونه و دستا د فریادو عافیې خورې غمخوار نشته بغیر د یو الله نه د بل څوک مددګار نشته افسوس چې د خالد بن ولید غوندې یار نشته و قربان وقربان 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 فی خوری د فاروق اقتدار نشتا یا دعا اللہ دے یا اللہ دے میرا بادشاہ رب د خپل کړه رها ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره شراب پورته دوباره لخو وګوره دا حال پسرو وینو لړلی وارثان د مصطفی ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره لزړو وین بهیږي هر زیګر نوین ساسي ما خام سلګونی ولای مازدیګر نوین ساسي یا خطیب په وینو رنگ دل منبر نوین ساسي پسترګو مو پردیش ول نظر نوین ساسي وړانګي کې مسجد نه دهشت ګرد مدرسه شوا و بدنوایم خورا بچ دا څنګه زمانه شوا بدنام د مولا او د طالب خپل نام شوا هر ځای د تهمتونو نشان سپینا جام شوا چې اغیارو ملا سوا چول جانان تا لسختی میں سترگی ٹکڑی گریوان تا پژڑا دستا دلاس مسلمانا
سپین قرآن کوي ګلې حضرت عثمان تا امتیان د محمد بیا مظلومان شولا دوباره عمر بیا راشه جهان تا یا رب بیا شیر خدا په انتظار یو کافران د دنیا غوندې مسلمان تا رب بیا شیر خدا په انتظار یو کافران د دنیا غوندې مسلمان تا امتیان د محمد بیا مظلومان شول دوباره عمر بیا راشه جهان تا دا خود چې غفلت په خوب ودایې کنه هر لور خطر دستا ایمان تا نو دی ولار د یار پنان ساجد مروا تا کړه دعا د عالمانو سپین کاروان تا نو دی ولار د یار پننګ ساجد مروا تا کړه دعا د عالمانو سپین کاروان